سلامونه احترامات ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن هم غواړم چې په ډېره مهمه او ضروري موضوع تاسو سره څو خبرې وکړم. زما تاسو ټولو دا هیله ده چې دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ملګرو، فرانسه یو داسې هېواد دی چې دلته د هر ملک خلک شته دی. دلته د هر قوم د هر ملک خلک دي، هغه دلته ژوند کوي او کارونه کوي. دلته به تاسو اکثرا د نور ملکونو خلک لیدلي چې کوم ځای کې دوی کار کوي، هغه د دوی په کاري ساحه کې اگر که چیرې کوم د کار لپاره ضرورت دي، کوم کس ضرورت دي چې هلته راشي کار وکړي، نو دوی د خپل ملک خلک راولي او هغه ځای ته یې نه دباسي تر څو هغه په کار باندې شي. مثال به زه درکړم، لکه پاکستانیان دي، پنجابیان، ترکان، عربان یا بنګالیان. که چیرې یو بنګالی په یو ځای کې کار کوي او په هغه کمپنۍ ته کوم ځای کې دی کار کوي یا کوم ځای کې چې دی کار کوي، هلته که چېرته د کوم کس ضرورت وي، نو دوی کوشش کوي چې خپل هغه بیکاره بنګالی راولي او هلته په کار کړي. نو دا نننۍ زما ویډیو چې کوم ده، زه غواړم چې موږ او تاسو دلته یو کمپین شروع کړو، یو په شریکه یو کار شروع کړو چې دلته ډېر افغانان دي چې هغه اسناد لري ولې بیکاره دي. نو موږ هغه زما د هغه ملګرو نه دا خواست دی، دغه ویډیو زما د ټول د دې ویډیو دا مقصد دی، هغه ملګرو نه چې کوم ملګري کار کوي او که چیرې دوی په کاري ساحه کې د کوم کس ضرورت دي، نو دوی باید خپل یو بیکار افغانی چې کوم دی هغه بوځي او هلته په کار کوي. او داسې نور که مثال چاته چې د کوم ځای کې کار معلومي، دوی باید کوشش وکړي خپل بیکار افغاني ته زنګ ووهي، هغه راولي او هغه هلته په هغه ځای کې په کار کوي. دې دپاره زه غواړم، دلته ما سره ډېرو ملګرو رابطه کړې کار دپاره. ډېر ملګري داسې شته چې وایي چې ما سره اسناد شته، ژبه مې زده دی یا مطلب ژبه مې کمه زده دی یا اسناد مې اوس اخیستي، زه غواړم چې کار وکړم، مشکلات لرم. نو ما سره ډېر ملګري داسې اړیکه لري. د خپل وس مطابق ما ډېر کوشش کړی دی. ډېر ملګري چې کوم دي هغه مې مختلفو ځایونو ته کار دپاره لیږلي دي. نورو ملګرو سره اړیکه نیسم تر څو هغو ته ووایم چې دغسې که ستاسو ځای کې کوم کس ته کار ضرورت وي، ما سره کس شته دی، نو زه به دا کس تاسو در ولېږم. زه غواړم چې دغسې یو نیټورک سیسټم موږ او تاسو جوړ کړو. زه غواړم د هغه ملګري چې دا ویډیوز ګوري، دوی اسناد لري، نو دوی خپل ما سره معلومات شریکولی شي او دغه معلومات بیا ځان سره جمع کوم. او زما د هغه ملګرو نه دا هیله ده، دا خواست دی چې کوم ملګري کار کوي، که دوی په کاري ساحو کې چېرته د مطلب د کس ضرورت وي، نو دوی ما سره اړیکه دې ونیسي. زه به تاسو ته بیا د هغې وړ کس در ولېږم. هغې دپاره به تاسو ته د کس معلومات یا نمبر یا ټلیفون موبایل نمبر درکړم، هغه به دلته درشي او تاسو سره به په دغه ځای کې کار شروع کړي. یا داسې ملګري چې هغه کوم ځای ورته معلوم وي، که احیانا هغه ځای کې کار نه کوي او هغه ته کوم ځای کې کار معلوم وي، نو دوی ما سره اړیکه نیولی شي. بل انتغیم یو لاره ده چې تاسو کار پیدا کولی شئ. مخکې ما په دې یو تفصیلي ویډیو جوړه کړې وه، تاسو خپل سی ویګانې انتغیم ته لیږلی شئ. ما سی وي جوړولو طریقه هم ښودلې وه، ته مې ویډیو جوړه کړې وه. خو ولې ټول نه بهترین سیسټم دا دی چې موږ تاسو باید یو نیټورک جوړ کړو چې هغه کسان چې کوم بیکاره او هغه کسان چې کوم کار لري، دوی باید دغه ذمهواري په غاړه واخلي او دوی دغه بیکارو خلک چې کوم ځای کې احیانا که چیرې ضرورت راځي چې هلته د هغه د دوی چې کوم هلکان کار کوي، د دوی په کاري ساحه کې که چېرته د کوم کس ضرورت وي، نو دوی کوشش وکړي چې خپل افغانۍ هلته داخل کړي، هغه نه نباسي. دغسې به موږ تاسو ټول بیکاره افغانان چې کوم دي هغه په کاري یو سیسټم کې نه نباسو، هغه به کار شروع کړي. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی، او زه غواړم چې هغه ملګري چې دوی کار کوي او دوی ته که چېرې معلوم وي، یا کوم ملګري کار هم نه کوي، دوی ته معلومات وي چې کوم ځای کې کار شته، نو دوی دې ما سره اړیکه ونیسي. دوی دې ما ته کمنټ پرېږدي، زه به دوی سره اړیکه ونیسم. بیا دلته هغه ملګري چې کوم کار نه لري، بیکاره دي، دوی اسناد لري، دوی دې هم ما سره اړیکه ونیسي، کمنټس دې وکړي. زه به د دوی نمبر د دوی هر څه ځان سره والم چې کله ما سره چا د کار دپاره رابطه کوله، اړیکه نیوله، نو زه به تاسو نمبر ورکوم او هغه کار ته به تاسو ځئ. نو ملګرو، دغه ویډیو د طریقه زما دغه هیله ده تاسو ټول نه چې هر څه کار یې، که د هوټل کار یې، د شانتۍ هر څه کار یې، تاسو ما سره کمنټ کې راته پرېږدئ چې دا د شانتۍ کار دی یا د هوټل کار دی. هغې مطابق به زه تاسو ته یو بیکار افغان چې کوم ورور یې، هغه به زه هغه نمبر تاسو در کوم تر څو هغه هلته کار شروع کړي. نو زه غواړم چې دغسې یو سیسټم موږ تاسو په شریکه شروع کړو، ځکه دغه اخري وختونو کې ما سره ډېر داسې ملګري چې ما ته دوی خپل کمنټونه راته پرېږدي، نمبر راته لیږي، که چېرې وایي کوم ځای کې کار وي، نو زه کار ته ضرورت لرم. نو او تاسو ټول کولی شئ په کمنټ د طریقه ما سره خپل معلومات شریک کړئ. زه به تاسو سره اړیکه ونیسم او زه به هغه ځای ته ستاسو نمبر یې ولېږم کوم ځای کې چې د کسانو په کار وي. زه خپل طریقه هم کوشش کوم چې ستاسو دغه نمبر یې هغه کسانو ته ورکړم. دلته زه داسې ملګري پېژنم چې هغه حتی ټیکې اخلي، کارونه ورکوي، افغانان دي، خپل هلته هغو سوسایټیانې جوړې کړي دي. نو زه به ستاسو نمبر یې هغو سره هم شریکې کړم
او نورم که زه ملګرو سره به ستاسو دغه معلومات شریکم یا دغه زه به ټولو ته دغه معلومات ورکم چې ستاسو په کاري ساحه کې که هر کس هر وخت کې هر چا د کار یو کس لپاره ضرورت شو نو تاسو ما سره اړیکه نیولی شئ. نو دغسې موږ کوشش وکړو چې دغه بېکاره خلک چې کوم دي دا په کار کړو. دې سره به زموږ سره ټول افغانان په کار شي. یو به د دغه لانجو مانجو جنګونو دیونه به بېغمه شو، بل به دوی خپل ژوند دلته جوړ کړي. نو دا زموږ ستاسو ټولو مسؤلیت دی، د ټولو ذمهواري ده. نو باید ټول دې ته کار وکړو چې دغه ټول افغانان چې کوم بېکاره افغانان دي دا په کار شي. نو ملګرو تاسو ما ته کمنټونو کې خپل معلومات پرېښودلی شئ. خاص کر زه بیا یو ځلې دغه خبره تکراروم چې هغه ملګري چې کوم کار کوي که چېرې ستاسو په کاري ساحه کې د کوم کس ضرورت وي نو تاسو ما سره اړیکه ونیسئ. زه به تاسو ته یو افغان رول معلومات درکړم، هغه به تاسو هلته درشي او هغه به هلته په کار باندې ولګېږي. لکه څرنګه چې مخکې ما په شروعات کې دا یادونه وکړه چې دلته د نورو ملکونو خلک که تاسو وګورئ، مثال بنګالیان دي، هغه کوشش کوي چې خپل بنګالیان راولي په کار کې. که تاسو وګورئ ګوره نه پنجابیان بېکاره دي، نه بنګالیان بېکاره دي، نه ترکان بېکاره دي، نه عربان بېکاره دي. لکه څومره چې موږ تاسو افغانان بېکاره یو. هغې وجه دا ده چې دلته ډېر داسې عوامل شته دی چې هغې د وجې موږ نه غواړو چې زما یو افغان ورور لاړ شي هغه کار وکړي. ډېر شی لري خو زه نه ځم په هغه تفصیلاتو کې، تاسو ټول ته دا معلومات شته. حتی داسې هم زه ما لیدلي دي چې مثال یو خپلوان دی بل خپلوان دې دپاره کار ته نه ولي چې هغه به سبا په کار شي د بخیلۍ د وجې یا دغه موږ تاسو کې ډېره غټه بدبختي ده. زه مطمئن یم ډېر داسې ملګري شته چې د هغوی په کاري ساحه کې د کسانو ضرورت شته، د په کور کې به د سره افغانۍ اوسېږي، هغه به بېکاره وي، اسناد به لري، ولې دې به هغه نه ولي. نو راځئ باید موږ تاسو متحد شو، دې دپاره کار وکړو تر څو دغه افغانان د دې بدبختۍ نه وباسي. نو نن نه زما دا کمپاین شروع شو د خیره. زه غواړم چې ما سره بېکاره خلک هم اړیکه ونیسي او هغه ملګري چې هغو کار لري نو ما سره دوی ټول زما دا هیله ده، دغه زموږ ستاسو د مسؤلیت دی ما سره دې اړیکه ونیسي. زه به تاسو ته د یو افغان بېکاره ورور چې هغه هلته بېکاره دی اسناد لري هغه اړیکې شمېره درکړم او تاسو به دغسې هغه به په کار شي. نو ملګرو په دغه کمپاین کې تاسو ما سره کومک وکړئ. زه ستاسو د کمنټونو ته منتظر یم. تاسو ما سره خپل معلومات دواړه ډلې بېکاره هم را سره معلومات شیر کړئ او کارواله هم معلومات شیر کړئ. او دې نه علاوه که دې منځ کې کوم داسې کسان چې هغو ته کوم ځای معلوم وي چې هلته د کارمند ضرورت وي نو دوی کوشش وکړي چې خپل افغان ورته معرفي کړي، که نه ما سره دې اړیکه ونیسي، ما سره دې معلومات شریک کړي، زه به ورته یو افغان هلته معرفي کړم. نو مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې په الله سپارم. په مخه